طالبان وایي د سلیماني شهادت به پر افغان سوله منفي اغیز ونه لري. ګرانو مینوالو السلام علیکم. طالبان هم د ایرانی چریک جنرال او د سپه قدوس د مشر قاسم سلیماني وژنه شهادت بللې ده او د خپګان ښودلو ترڅنګ یې دا یوه لویه پیښه یاده کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي ویان سهیل شاهین په دې اړه د ایران جمهور اژانس ته ویلي چې د هغه شهادت به د افغان سولې په پروسه کوم اثر ونه غورځوي، مګر طالبانو پرې خواشیني دي. شاهین ویلي دي سوله ییز حل د طالبانو پالیسي ده او په راتلونکي کې به هم پرې عمل وکړي. ایرانی جنرال قاسم سلیماني د جمعې په ورځ په عراق کې له خپلو ملیشه ملاتړو قومندانانو سره د امریکا په یو برید کې ووژل شو او پینټاګون هم تایید کړه چې سلیماني یې د ټرامپ پر مستقیم امر وژلی دی.